تاسې راتېر سئ به یې څه وکړله. بل افغانستان یو کارنامه وکړل چې په اوږده تاریخ کې نه د اسلام نه د کفر په تاریخ کې څه بغیر د فتح د مکې څخه موږ څه وکړل؟ هغه دښمنان زموږ چې خلکو ویل چې افغانان مو داسې په مدعا سره اخته کړله چې تر عمره به نه سره جوړ، موږ خپل هغه دښمنان وبخښل. موږ دښمنان او خلکو دښمنان بولي. دا دونه خبره ماته نه مني چې موږ بخښه ورته وکړه. دا نو څه ده چې بخښه مو وکړه؟ دا مو دنیا ته یو پیغام ورکړي چې ګوره په موږ ځان مه ستړی کوي. روسانو ویله ول 20 کاله موږ سره وجنګول، امریکایانو ول 20 کاله موږ سره وجنګول، 40 کاله به دوی خود به خود مدعا سره کوي. ګوره افغانانو دنیا ته دا ښکاره کړله چې موږ د یوه کلي یو، د یوې ځانګړو کې لویان سوي یو، د یوه وطن یو، د یوه استاز په تربیه یو. موږ دښمني نه سره ساتو. دا خپل دښمنان ساتل عجبه دا ده. یو سړی چې په اول وار تسلیمېدی ډېر مشهوره سړی و، نو د ده دا پښه پر یو طالبانو تر کوره رسولی و. زه حیران دې ته یم چې طالبه تا ته خو شیخ صاحب دا وویل چې غږ مې ورته کوه، امر دې نه کوي. دا دې بیا څنګه وکړله چې موټر کې واچو تر کوره یې ورسوه؟ ګوره ته چې راسئ په دې کې تصور وکړو دا په دنیا کې په تاریخ کې چا کړې ده. دا لا بیا څه کوې؟ بیا مو هاخوا ته ګام ور واخیستی د خپل ولس د هغه خلکو چې زما یې 10 د کور کسان را شهیدان کړه، خو د ده پښه پرې سوې، نن ده ته هم تنخوا ورکوو، اولادو ته یې ورکوو. دا اسلامي نظام دا کړنه کړې، دا په تاریخ کې بل چا نه ده کړې. دا د اسلامیت، د افغانیت، د همت، د شجاعت، د ورولۍ نه مو دا د ولس خلک وایي چې وروره ته چې چا ته ټولوئ، نه مو حکومت وایي، نه مو عسکر وایي، نه مو مجاهد وایي، نه مو طالب وایي. حتی ورشئ د مایوبینو ادارې ته یو طالب ورته ولاړ لاس پسې زړېږي، دی ورته وایي وایي ته حقداره نه یې ځه ولاړ شه. یو بل هغه سړی چې د هغه طالب یې ویشتلی دی هغه راسي او ستا پښه پرېږده ته حقداره یې. دا د اسلامي نظام یو کارنامه ده. عجبه یې دا وکړه